یو بل عمل چې د فرض مانځنه وروسته د هغې ډېر زیات فضیلت راغلی دی. حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د هر فرض مانځنه وروسته آیت کرسی ولوستله نو د انسان او د جنت په منځ کې صرف او صرف مرګ دی. د انسان چې کله وفات شي نو انسان چې د جنت ته به داخليږي. یو آیات دی څومره اسانه عمل دی او اجر او ثواب او فضیلت څومره ډیر دی. نو نن چې ځان سره د عهد وکړ چې سبا د هر فرض مانځنه وروسته آیت کرسی وایم د هغې په معنا باندې به ځان پوهوم ځکه دې کې د الله رب العالمین ښایسته صفات ذکر دي د هغې عظمت او لویي پکې ذکر ده او چې کله انسان د آیات وایي د هر فرض مانځنه وروسته او ځان یې پرې پوه کړی او په دې کې چې څه دي په هغې ایمان او عقیده د توحیدي نو د انسان چې دی چې وفات شي نو دا به جنت ته داخلیږي. وړوکی عمل دی خو اجر او ثواب ډیر زیات لوی دی. نو چې کله فرض مونځ کېږي اذکار وایه په مسجد کې کښېنه او هغې نه وروسته چې دی بیا سنت ته پاڅېږي او بیا چې دی د مسجد نه ځه نو خیرونه به دې په نصیب شي او د دنیا د شرونو چې دی هغه به بچ پاتې شي.